الله رب العزت فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیرانان ندي پیدا کړي مګر یوازې د خپل طاعت او د عبادت لپاره پیدا کړي دي. عبادت یو خدا دی چې لمونځ انسان وکړي، ذکر وکړي، تلاوت د قرآن وکړي، حج وکړي، عمره وکړي، روژه ونیسي. د عبادت له دې سره نور اقسام هم شته، لکه څنګه چې لمونځ یوازې د الله رب العزت لپاره کیږي، ذکر، تلاوت د قرآن، صدقه، همدارنګه حج، عمره دا یوازې د الله رب العزت لپاره کیږي، د بل چا لپاره کول ناروا او ناجایز او حرام دي. همدغه رنګه د عبادت نور اقسام هم دي چې په هغه کې زموږ خلک کمزوري دي. اول قسم یعنی دا دویم قسم هم راځي، خو تاسو یې اول وبوله. یو خو عامه معنا ده د عبادت، یو دا دویمه دا ده فلا یدعا الا الله، له هیڅ چا څه به په غیبي یا داسې طریقې چې د انسان تر وس تېري مدد نه غواړي، اواز به نه ورته کوي، چوپلانه یې بابکه راورسېږي، یو پیره یې ته راورسېږي. د هیڅ چا څه دعا او دی غوښتنه نشي کېدلی چې هغه لکه په غیبو کې چې موږ چاته غږ کوو. دا یوازې د الله شان دی چې موږ به یې رابولو، موږ به د الله نه مدد غواړو. په پټو یوازې الله خبر دی، زموږ مرسته یوازې الله کولی شي، زموږ کومک یوازې الله رب العزت موږ کومک کولی شي، او یوازې مې الله رب العزت آواز اوریدونکی دی. نو دعا او غوښتنه دا د بل چا نه نشي کېدلی مګر یوازې د الله رب العزت ته. همدارنګه ولا یستغاث بالشدائد وجلب الفوائد الا به، په سختیو په مصیبتونو کې د مرستې غوښتل، استغاثه او د ګټې رسولو تمه، دا به یوازې د الله رب العزت څخه انسان کوي، د بل چا نه پکار نه ده. د بل چا نه تمه او غوښتل په سختیو کې ناریه غوت ورکول حرام او ناجایز دي، په شرک راځي. همدارنګه د عبادت بل قسم دی ولا یذبح القربان الا له ولا ينذر الا له، قربانی ذبح کول، نظر منل، دا به یوازې د الله رب العزت لپاره دی. د پیر په نامه به ته قربانی نه کوي، د پیر په پښو کې به نه ورالاله، د پیر نوم به ته پر قربانی نه اخلي، او دارنګه نوري ناوی په پښو کې چې ورالاله د خمرداریږي. قربانی به یوازې د الله رب العزت لپاره دی. دا د عبادت یو بیل قسم دی. او انسان به ولا یخاف خوف السر الا منه وحده، په پټه ویره، هغه ویره چې انسان فکر کوي یو څوک په غیبي ځواک ورته زیان رسولی شي، یعنی په پټو ورته زیان رسولی شي او ویني، دا هم باید یوازې له الله تعالی څخه دا د بل چا دا وسې کار نه دی. همدارنګه ولا یتوکل الا علیه، د عبادت بل قسم دا دی چې انسان یوازې په الله تعالی توکل وکړي، بروسه او اعتماد به یوازې په الله رب العزت. ولا یستعان ولا یستعاذ الا به، توکل یعنی ډاډه کېدل، بروسه کول، اعتماد ور باندې کول، او مدد او استعانت غوښتل او پناه غوښتل چې استعاذه ورته وایي، دا به ټول یوازې د الله رب العزت څخه د بل چا څخه نه. د دې خبرو مطلب دا دی چې مخلوق بې وسه دی. مخلوق حتی که هغه ملائکو نه راواخله، تر انبیاو علیهم السلام نه، تر اولیاو پورې، تر صالحینو پورې، دا ټول په دې کې هیڅ چا هیڅ هم په وس کې نشته. که مدد غواړې د یوازې به د الله څخه غواړې، که بیریږې د الله څخه، که توکل دی پر الله به توکل، که د اعتماد دی پر الله به اعتماد دی، او که تمه لري الله ته به انسان تمه لري. په مخلوقاتو کې هیڅوک هیڅ ډول برخه د الله رب العزت په کارو کې نه لري، یا نه حق لري. که هغه مقرب ملائکې، که انبیا وي، که اولیا وي، که صالحین نیکان وي، او که ټول مخلوق، عبادت یوازې د خالق حق دی. دا د الله حق بل چاته نشي ورکول کېدلی. د الله رب العزت حق دا دی چې په هر ډول ظاهري او باطني عبادتونو کې یوازې هغه یو او ځانګړی وګڼل شي، الله رب العزت. لدې وجه زما ګرانو عزتمندورونو، زموږ ستاسو عقیده باید صحیح